عزیز کاروان یم ښایي ډېر کم خلک مې شکل سره بلد اوسي او په دغه ویډیو جوړولو باندې ځکه اړ کېږم چې د ځینو لوستونکو نه مننه وکړم چا چې زما کتاب تورغم لوستلی دی. ما ته د سوات نه، د هنګو نه، د وزیرستان نه، د کرک نه، د پېښور ښار نه، چارسدې نه، د مردان نه، صوابۍ نه، د بلها ضلعو نه پیغامونه راځي، د افغانستان د کندهار نه، د هلمند نه، د کابل نه، د کوټې نه ما ته بلها پیغامونه راغلل. نو ما ویل چې د مننې په خاطر باید دا ویډیو وکړم چې زه ټول هغه لوستونکو منندوی یم چې تورغم ته مینه ورکړه او تورغم یې د لوستلو لایق وګڼلو، بیا یې دومره مینه ورته ورکړه چې حتی ما نه شخصا مننه وکړه، ما سره رابطه وکړه، د کتاب په اړه باندې راسره خبرې وکړي. نو دا ټول لوستونکو د زړه تله منندوی یم چې تورغم ته مینه ورکړه او دا د تورغم سره مینه نه ده، دغه حس سره مینه ده کوم چې په تورغم کې ما بیان کړی دی، د کوم د رابطارولو خبره چې ما په تورغم کې کړې ده دغه حس سره مینه ده، کوم کې چې ما د ټول پښتون وطن وګړي د یو بل سره په صله رحمۍ، همدردۍ او د یو بل د حال نه په خبرولو باندې مجبوره کړي یو چې باید دغه حس په ځان کې پیدا کړو چې د امونه تر اباسینه پورې ټول پښتانه د یو بل په حال باندې دردمن اوسي، د یو بل په حال باندې خبر اوسي او د یو بل لاسنیوی وکړي شي. نو تورغم واقعا زما لپاره اولنۍ تجربه وه او ښه ثابته شوه. زما خیال دا دی چې هغه تجربې چې د انسان په ژوند کې ښه او مثبت ثابت شي هغې ته دوام ورکول پکاري. ډېر زر به زما یو نوی کتاب هم راځي، خو هغه به تخلیقي کتاب نه وي، تحقیقي یا څېړنیز کتاب دی، هغه ما د افغانستان د سینما په اړه باندې لیکلی دی، انشاءالله چې هغه هم زر پېښور کې چاپ شي. خو خبره تورغم وکړو نو تورغم سره دومره مینه ولې وشوه د دې به ځینې علتونه ما ته معلومي خو ځینې به یې خلکو ته معلومي، ځکه چې ځکه هر څه د خپل کتاب په اړه باندې ووایم خو دا مربوط وي دغه چا پورې چې تورغم یې لوستلی دی او په څنګه ماحول کې لوستلی. په تورغم باندې بلها خلکو نقدونه مو کړل، ځکه دا زما اولنی کتاب او خامخا په دې کې نیمګړتیاوې وي، نو ځینې خلکو هغه نیمګړتیاوې ډېرې لویې کړې او د نقد دپاره یې بهانه وکتله، په ډېرو سختو او غلیظو لفظونو یې تورغم نقد وکړو، خو زه بیا هم د هغوی هم منندوی یم چې دومره وخت یې وایستلو چې تورغم ولولي او بیا په هغه باندې نقد وکړي. دا زما لپاره د ویاړ خبره ده چې یو څوک تورغم د نقد په نظر باندې لولي او بیا په هغې باندې په فیسبوک یا نورو ټولنیزو رسنیو کې نقد کوي. همدارنګه نړیوالو رسنیو هم تورغم ته پوښښ ورکړو، UA، RTA، اهم ټي وي ته تللی وم، دغه ټولو رسنیو هم مننه کوم. ډان نیوز چې تورغم ته یې پوښښ ورکړو، دی د خلکو د سترګو ور ورسولو، خلک یې خبر کړل. همدارنګه پېښور کې چې کوم کتابتونونه دي، خپرندوی ادارې د هغوی هم د کتاب په خپرولو کې بلها کوښښ وکړو، ډسټان بوک او چا چې کتاب چاپ کړی دی کتاب کور والا، همدارنګه باچا خان مرکز کتابتون. د باچا خان مرکز هم باید خصوصي مننه وکړم ځکه چې تورغم دپاره یې مخکتنه نیولې وه او مشران یې راغوښتي وو، تورغم ته یې مینه ورکړه، دا واقعا د مننې وړ خبره ده چې باید مننه ترېنه وشي. لازم دی چې په تورغم کې څه ولې خلکو مینه ورکړه او که تاسو نه یې لوستلی تاسې باید ولې ولولئ. اصل کې تورغم ما په دریو هدفونو لیکلی، په دریو غټو هدفونو، واړه پکې بلها پیدا کولی شي، خو درې غټ هدفونه زما وو او د ټول نه لومړی او غټ هدف زما دا و چې دا څه په افغانستان کې تیر شو، دا د جمهوریت سقوط او د امارت بیا ځلې راتلل، غوښتل مې چې دا تازه په تازه تاریخ ته وسپارل شي. 20 کاله بعد به دنه تاریخ جوړي، خو اوس دا موږ ته سترګو لیدلی حال و او ما غوښتل چې اوس نه دا په تاریخ وسپارم. نو ما ځکه په دې موضوع باندې ناول ولیکلو چې د افغانستان دولت څنګه سقوط شو، ولې سقوط شو، لاملونه یې څه وو، چا په سقوط کې لاس لرلو، چا نه غوښتل چې دولت سقوط شي. نو ما په سمه باندې سمدستي دا ما تاریخ ته وسپارل، په دې باندې ناول ولیکلو، یعنی یو تاریخي اړخ ما غوښتل چې دا ناول ولري او هغه تاریخي اړخ دا و چې د افغانستان د جمهوریت د سقوط قصه په دې کې راونغاړم. بل هدف زما دا و چې په پښتونخوا کې د پښتو ادب د فروغ دپاره کار وشي او هغه دا چې دلته خلک پښتو ادب ته دومره متوجه نه دي، دا په دوی کې د خلکو ملامتیا نشته، دلته د لینګویج انجینیرینګ چې کومه پروسه سرته ورسېده او په کومه توګه چې د خلکو نه خپله ژبه وتروړل شوه د دې لپاره چې په اسانه باندې د خپل هدف لپاره دا قوم استعمال کړی شي، نو دا د هغې په طرز کې
دغه نتایج مخې ته راغلل چې خلک د خپلې ژبې نه لرې شو. څوک نه غواړي چې پښتو ولیکي یا پښتو زده کړي. دا ډېرې یو عجیبه خبره ده چې پښتانه نه غواړي پښتو زده کړي. د نورو ژبې خلک هغه چې د یورپ او امریکې نه به راتلل او پښتو به یې زده کوله، هغه خو بیخي لرې خبره ده چې د خپلې ژبې ویونکي نه غواړي خپله ژبه زده کړي. او دا د یو ډېر لوی توطیې په طرز کې د یو ډېر لوی لینګویج انجینیرینګ د پروسې په طرز کې خلک دې حده پورې بیکاره شو یا بې تفاوته شو. نو غوښتل مې چې دغه خبره خلکو ته ورمخې ته کړم چې د خلکو د خپلې ژبې سره مینه پیدا شي او خلکو سره دا حس پیدا شي چې د خپلې ژبې زده کول او د دې فروغ په موږ باندې لازم دي. نو دام د تورغم هدف و چې پښتانه ځوانان د پښتونخوا ځوانان خپلې ژبې ته متوجه کړو چې باید د خپلې ژبې پښتو سره مینه او علاقه پیدا کړي او د هغې د یادولو او نورو ته رسولو کوښښ شروع کړي. دریم لوی هدف د تورغم نه زما د پښتنو په منځ کې یو بل دپاره د ورورولۍ حس را بیدارولو. په دغه جغرافیا چې موږ اوسیږو که څه موږ دا په دوو مختلفو ملکونو باندې تقسیم ده، خو د قوم په لحاظ باندې موږ اوس هم د یوې جغرافیا اوسیدونکي او یو قوم یو. د امونه تر اباسینه پر ټول خلک چې په دې خاوره باندې اوسیږي هغه پښتانه افغانان خلک دي، یعنی دغه ټول یو قوم دی. نو کله چې په یو جغرافیا کې یو قوم اوسیږي دوی په منځ کې بل ملک هم نشته او متصل د یوه جغرافیا ده، اباسین نه تر امو پورې د پښتنو جغرافیا ده. خو اوس که په دې کې منځ کې ډیورنډ را تېر شوی دی او څه په یو ملک د یو ملک د اوسیدونکو په نوم باندې حسابېږي، څه د بل ملک د اوسیدونکو په نوم باندې، خو دا جغرافیایي ویش دی. قومي ویش په حساب باندې اوس هم ټول پښتانه سره پښتانه دي، ټول پښتانه په لویه کې افغانان ګڼل کېږي. نو د دوی باید حد اقل د یو بل سره د دې پښتونولۍ حس ووسي. ما یو مشر نه اورېدل چې باچا خان بابا په همدې خاطر باندې غوښتل په جلال آباد کې دفن شي چې د کوزي پښتونخوا خلک د هغې د زیارت دپاره، د هغې د کتلو دپاره، د هغې د قبر ته د ورتګ دپاره اړ شي او دا تعلقات دا تګ راتګ چې دی دا په پښتنو کې جاري اوسي. کله کله مشران ښځې هم که تاسې وګورئ خپلو کې رشتې ته دا په دې باندې اولویت ورکوي او په دې خاطر ورته خوشحالېږي چې وایي ورور مې دی که دا یو لوري پاتې که دا زه ونه کړم دا به زما نه پردی شي، خور مې ده که زه یې لور ونه کړم او دا بچي م راغټان شي او موږ د باندې لاړو شو دی به خپلو کې پردي شي. نو په دې خاطر باندې چې د هغې په خپلو کې رشتې کوي چې سره پردي نه شو او تګ راتګ مو متداوم واوسي. همدغه که تاسې وګورئ نو بابا ځکه په جلال آباد کې ښخ دی چې د خلکو ترمنځ د پښتونخوا د افغانستان د خلکو ترمنځ دا رشته متداوم واوسي. نو د دې حس را بیدارول زما د ټول نه غټ هدف و چې د کوزي پښتونخوا په خلکو کې د افغانستان سره مینه علاقه او د همدردۍ حس را بیدار کم او د افغانستان د خلکو په زړونو کې د پښتونخوا د خلکو سره د ورورولۍ او د همکارۍ حس را بیدار شي. ځکه چې دا ټول که اوس هم څه هم دا یو حقیقت دی چې جغرافیایي لحاظ باندې پکې منځ کې سرحد تېر شوی، خو په قومي لحاظ باندې دا ټول یو قوم دی، پښتون ټول یو وجود دی او که چېرته د وجود په یو برخه باندې درد وي نو باید بله برخه حتما هغې سره وځورېږي. خو بدبختانه چې موږ د ډېرې زیاتې بې حسۍ ښکار شوي یو، حتی تر دې پورې چې کله په افغانستان کې یو منتخب حکومت سقوط کېدلو نو داسې پښتانه مو چې د دې جشن یې لمانځلو چې د افغانستان دولت د لمانځلو دا د بې حسۍ حد دی چې د خپل ریاست سره د داسې یو ریاست سره چې هغه د پښتنو په نوم باندې جوړ دی دومره حده پورې د هغې په حق کې جفا وکړی شي چې د هغې په ورانۍ باندې جشن ونمانځلی شي. نو زما هدف صرف او صرف د دې کتاب نه د خلکو په منځ کې دا حس را بیدارول دي چې که هر څومره موږ اوس په دوو ملکونو باندې تقسیم خو د قوم په حیث باندې موږ سره یو یو او که په پښتونخوا کې هر څه کېږي په هغې باندې باید افغانستان ودرېږي او که هر څه په افغانستان کې کېږي په هغې باندې باید د پښتونخوا پښتانه ټول داسې ودرېږي لکه څنګه چې په پښتونخوا کې په یو حادثه باندې دردېږي. یا سیاسي بدلونونه که په افغانستان کې راځي د پښتونخوا د خلکو مسلم حق جوړېږي چې په هغې باندې خپل رای خپل نظر ورکړي، ځکه چې په افغانستان کې د هر یو حکومت نه د پښتونخوا خلک مستقیما متاثره کېږي، کال د امني پښتونخوا کې امني، کال د نامني پښتونخوا کې نامني. نو چې د یو ځای نه خلک سل په سلو کې او مستقیما بېله انتظاره متاثره کېږي نو د هغې په سیاست کې د هغې په اجتماعي حالت کې د هغې په تعلیم کې باید د دې خلکو ونډه ووسي او د خلک نه باخبره هم ووسي او هغې سره یې د بیدارۍ حس هم ووسي چې د هر څه نه ټول نه لومړی خبرې د هر څه نه په ټولو کې لومړی کار ولري.
نو دغه درې لوی هدفونه د تورغم کتاب چې ما د دې لپاره د ناول په ژبه باندې د خپل احساسات او خپل هدف خلکو ته رسولو او زما خیال دا چې د پښتونخوا په خلکو کې چا چې تورغم لوستلی دی د هغې به فکر مکمل د پښتونولۍ او افغانیت په اړه د افغانستان په اړه باندې بدل شوی او د ورورولۍ حس په د پښتنو ترمنځ راپارېدلی وي چې زما خیال دا یو ډېر ستر یو ډېر مبارک او یو ډېر نیک هدف دی. نو هیله ده چې هغه خلکو چې نه یې لوستلی او دغه ویډیو ګوري نو تورغم به حتما لولي. تورغم به نور خلکو ته سجست کوي. په تورغم کې لیکل شوي هدفونه به مخې ته وړي. د هغې لپاره به کار کوي. د پښتونولۍ حس به په پښتنو کې رابیدارئ، د خپلې ژبې سره مینه به په خلکو کې رابیدارئ، د خپلې ژبې زده کړه نور ته رسولو هڅې به پیل کوي او همدارنګه د افغان وطن د سقوط د تاریخي واقعه به یو یاد نه پاتې کېږي، بلکې دا به د تاریخ په تورو کرښو لیکل شوی یو کتابچه یا یو باب اوسي. نو انشاءالله چې د دې نه وروسته به ډېر سره ګورو د راروانو کتابونو په اړه، د تورغم په اړه به خبرې اترې کوو. تاسو کولی شئ ماته په کمنټ کې خپل نظرونه راکړئ، چا چې دا کتاب لوستلی دی خپلې پوښتنې په کمنټ کې وکړئ. زه به انشاءالله چې تاسو د کمنټونو لپاره هم یو ځانګړې ویډیو جوړوم او ستاسو ټولې پوښتنې به ځوابوم. همدارنګه زما شمېرې په ډسکرپشن کې شته، تاسو کولی شئ چې نیغ په نیغه د تورغم په اړه یا د هر څه په اړه چې تاسو زما سوال وي زما بزنس واتساپ ته میسج وکړئ. تر بلې ویډیو پر تاسو ټول په لوی الله وسپارم. زما سلامونه ومنئ، خپل سلامونه ماته په کمنټ کې ولیکئ. د خدای په امان.